پاکستان په تورخم کې له ویزو او پاسپورټونو پرته ناروغانو ته د ورتللو اجازه نه ورکوي. د بارونکو موټرو پر مخ د تورخم دروازې له تړل کېدو وروسته اوس یو شمېر ناروغان وایي دوی هم د پاسپورټونو او ویزو د نه لرلو له امله نشي کولی د تورخم په دروازه تیر شي. پاکستان ته د تګ لپاره افغانانو د پاسپورټونو او ویزو لرل پاکستان ته د تګ لپاره حتمی شرط ایښودل شوی. د پاکستان سرپرست حکومت د تېرې شنبې په ورځ د جنوري میاشتې په 14مه نیټه د تورخم دروازه له دې امله د بار وړونکو موټرو پر مخ وتړله چې موټر چلوونکو پاسپورټونو او د پاکستان ویزې نه درلودې. دا خبره رسنیزه او بېلابېل راپورونه پرې ورکول شول. خو یو شمېر ناروغان چې ډېری یې سرطاني ناروغي لري او پخوا به له پاسپورټ او ویزې پرته د ټوکن په نوم رسمي پاڼو پاکستان ته تلل وایي دوی هم د جنوري له 14مې له ورته محدودیت سره مخ دي چې ستونزو سره یې مخ خو چا یې غږ نه دی اورېدلی. فرید چې د سرطان ناروغي لري وایي هره میاشت د واکسین کولو لپاره پاکستان ته ځي. اوس حیران دی چې پاسپورټ څنګه ترلاسه کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل اوس چې غواړم پاکستان ته د واکسین لګولو لپاره لاړ شم نه پاسپورټ لرم نه ویزه لرم. تورخم کې هم زیاتې ستونزې دي. پرته له پاسپورټ او ویزې تلل سخت دي. دا زما لپاره ډیره ننګونې ده او ډیر شمېر ناروغان د اوس مهال له ستونزو سره مخ دي. دوی چې پاسپورټ او ویزه ونه لري د پاکستان خاورې ته نشي ننوتلی. د افغانستان ناروغانو لپاره دا یوه لویه ستونزه جوړه شوې ده. نوموړی وایي سره له دې چې اوس په ټوکن ناروغانو ته اجازه نه ورکول کیږي خو په دې وروستیو کې د بېلابېلو ولایتونو ناروغانو لپاره د ټوکن اخیستل هم ستونزمن شوي وو.